السلام علیکم ملګرو سید رشاد زه بلاک کلی یم او پیغام هم راکړم چې ما ته پیغام راکړی ما خو د بلاک نه وباسه دا اوس یو کس سکرین ریکارډینګ راولېږو دا ګورو بیا پرې خبره کوم. زمونږ یو بل ورور دی مساخیل، زه خو هغه بل مساخیل په کلي کې چې دی هغه پېژنم، خو دا مساخیل نه پېژنم. دغه دیرې ته یو پیره درغلی یم موسی دی که څه نوم یې دی. نو لهذا زه د خپل ورور نه ګیله کوم چې یاره وروره تا ډېره غلطه خبره کړله، تا به د سالسۍ یو کردار ادا کړی وې، ته به راغلی وې. دا د خبرې دي د خوږ مشر ډېرې ښایسته خبرې کړي دي او د پوینټ خبرې کړي دي، خو د چا غلط بیاني کړې ده. پرون هم د ماسپښین نه ارشد به ما ټلیفون کوو چې سید رشاد سره میلاوېږم، خامخا ورځمه. ما ورته ویل دې شي نه قلار شه او مه کوه، بس پرېږدوه دا خبرې دي سوشل میډیا ته هم کوه هغه به هم کوي. خو هغه ویل چې نه زه درځم ماسخوتن زه به ټلیفون وکړو، زه په دیره کې وم، ما دیرې ته وخېږه روټۍ او چای او بیا ورته ما ډېر انتهایي کوشش دا و چې یار دا سید رشاد سره میلاو نه شي. حالانکې هغه ویل زه د جګړې په نیت نه ورځم، زه ورته صرف هم چې ته ما ته ولې کنځل کوې، ما پسې ولې رد بد وې. بیا یو کس راغی، ما ته خو دیره نه وه معلومه، یو کس راغی ویل چې یاره دا دیره دلته شاته ده، ما ته معلومه ده. زه به شاته ور روان شوم، ما ویل چې دا کسان جګړه ونه کړي، لکه دا به ورته خبره کوي هغه هم خبره کوي، کیدای شي دواړو دماغ کار ونه کړي، یو به څه جګړه ونه کړي. چې کله موږ د سید رشاد دیرې ته ورسېدو دا ارشد وختله او زه د کسانو زه ونیولم، ما ته سلام په خیر مخیر کوو. نو چې په هغه ګېټ باندې یو کس ودرېدو، ما ته ویل یاره موږ نور څوک نه پرېږدو. دلته په دې الفاظو کې راته وویل وایي د سید رشاد یو کټ دی، نو موږ نور څوک نه پرېږدو، به یې د سید رشاد څخه خپله خبره په خپله کوئ، زه یې بره پرې نه ښودم. لکه موږ د صلح په نیت باندې، بیا خو زه په دې ور نیت ورغلم چې یاره جګړه ونه کړي. بیا چې موږ واپس راووتو زه بره دیرې ته خپل وختم، ما بیا څه حساب میساب کوو، زه د دیره کې حساب کتاب زه کوم. ما څه کاپي په لاس کوه ارشد رینګ وکړو، زه راووتم، مال دومره زر راووتې اول بس خبره مې ختمه کړله، راووتم، مال راځه چای به وڅښې، لا ټیکهدار ورته ویل چای به وڅښې بیا به ځې. موږ را روانو په دې کې د سید رشاد ګدې راغله وه، ګڼه ګوڼه سازه شو، ها هو شو. نو بیا چې سید رشاد ګدې راغله نو ما ورته وویل مال سید رشاد راځه تره زامنه دوه درې کسان پکې زه پېژنم، مال راځئ بره کښېنو دا خبره په خبره باندې وکړو، بره به کښېنو خبره به وکړو. نو هغه ویل نه 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 موږ دلته بار ودرېږو او ګڼه ګوڼه ساز شو، ها هو ساز شو، پښتانه پنځه شپږ سوه راټول شو او بیا هېڅ پته نه لګېده چا څه ویلي چا څه نه دي کړي. دغه دیرې ته موږ د صلح په نیت هغه هم درغلی و، په هر نیت درغلی، خو زه په دې نیت درغلی وم چې یاره جګړه ونه شي، صحیح ده. بیا ما دغلته چې رال ام ما ورته وویل مال راځئ بره راځئ کښېنئ، خو زه قسم ول ورکړه دا خبره کلې ده که نه ده کلې. نو چې سړی ستا خبره نه مني او تا ته خپل دښمن وي د هغې څه به ته څه خبره وکړې. بله دا خبره بار بار کوي چې داسې زما کار دی. یو کس پکې دا ویل چې مساخیل نه دی، نو زه د مساخیلو سیکرټري اطلاعات د سعودي عرب یم، زه تاسو بره ښکار یم. دویمه خبره دا ده چې یار داسې زموږ کار دی، نو دغلته زما دیره ده، زه په دغه شهر ظهیره کې پاتې کېږم او زه د بار نه وم راغلی سید رشاد دیرې ته، ما سید رشاد ګاونډی نو زه په شهر ظهیر په دې طرف یم، دا په هغه طرف باندې و، صحیح ده. نو چې یو سړي سره کار وي نو هغې نه خو سړی نه شي منې کولی، مطلب وایي خوی بد او بانې ډېرې، نو د هغې نه بیا تا موږ نه منې کوو، هغه بیا ستا خوښه ده. بدای صاحب تا دا خبره کړې وه چې یار زموږ سره به کښېنې وضاحت به کوې. نو زه مسخیل قوم زموږ یو اتحاد دی او د تقریبا د قومي تړونو یو مشترکه ګروپ دی، د هغې طرف ما ته هدایت شوي وو چې یاره ته به هېڅ خبره نه کوې. خو هغو ما ته اوس میسج وکړو چې دا مشر په کوم ځای کې م غواړي، نو بلکل موږ ورسره کښېنو، زموږ ورونه دي او که ته پړ وې نو موږ به تا ته په هغه ځای کې وو چې ته پړ یې، او که دیو په غلطی نو بیا موږ دیو ته ووایو چې غلی شئ. مننه ملګرو.